د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه دوه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. اسلامي امارات د امریکا کنګرس ته وایي زموږ کنګل شوې شتمنۍ ازاده کړئ. د افغانستان نوي حکومت د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت له لوري د امریکا کنګرس ته په همدې تړاو یو لیک لیږل شوی او په هغه کې له دغه هیواد غوښتل شوي چې د افغانستان د اثارو زیرمې ازادې کړي او دلته د ناورین د دوام سبب نه کیږي. په لیک کې راغلی چې دمګړۍ په افغانستان کې تر ټولو ستره ستونزه اقتصادي مسله ده او د امریکا کنګرس ته پکار ده چې د موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو پر پوهنې، روغتیايي، عامه خدماتو او نورو اړوندو ادارو ناوړه اغېز کړی دی چې باید د شتمنیو کنګل نور دوام ونه کړي. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوی د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي او د شتمنیو کنګل کېدل کومه ستونزه نشي حل کولی. نو له همدې امله امریکایي حکومت ته پکار ده چې پر دوه اړخیزو ګټو ولاړې اړیکې وپالي. بل لور ته امریکا او هند د افغانستان په اړه همکارۍ ډیروي. امریکا او هند په افغانستان کې د ګډو ګټو پر تمین ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې په پلازمینه نوې ډیلي کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت ډول او نور هندي چارواکو سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه دواړو لورو ترمنځ خبرې شوې دي او ټینګار شوی چې هند او امریکا به په افغانستان کې د ګډو ګټو د ساتلو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. دوی همداراز د افغانستان په اړه په خپلو کې د همکاریو پر پراختیا هم ټینګار کړی دی او امریکا هند په سیمه کې خپل باوري متحد یاد کړی. هندي لوري هم ډاډ ورکړی چې دوی په سیمه کې د ثبات لپاره له امریکا سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.